د دې نه علاوه که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو ضروري سبسکرایب کړئ او سبسکرایب کېدو سره سره د غنټۍ نشان هم ووهئ. ښه اوس بغیر وخت ضایع کېدو راځو خپل ټاپک طرف ته. دلته کې نازیه میډم د سټوډیو نه را روانه ده، خو چې کله شاته وګورئ نو بیکګراونډ څه په دغه شان دی. نو د کافي ډېرو ډیلاکونو نه بعد کله چې نازیه د سکندر نه ځان بچ کولو دپاره په شا منډه کړي نو بیکګراونډ مکمل چینج شي او د ونو بوټو په ځای باندې خو پل منځ ته راشي. ښه دلته کې نازیه میډم د سټوډیو نه را روانه ده او سکندر بابا ته ډایلاګونه ولي، خو که تاسو د دې غاړې ته خیال وکړئ نو دا څه شی دي؟ دا ما ته هم پته نشي، دا به تاسو ما ته په کمنټ کې ووایئ. ها دلته کې عبیدعلي او په نازیه میډم باندې د غانې په دوران کې ډیره زیاته واوره راورېږي، خو که د عبیدعلي د سر ته خیال وکړئ نو د ده په سر باندې خو معمولي غونده کې واوره هم نشته دی. دلته کې عبیدعلي یعنی جهانګیر په دې فلم کې یو سټوډیو ته راغلی دی، خو که چېرته تاسو د دې بیکګراونډ ته سوچ وکئ نو دلته کې صرف وال پیپرې دي او پکچرې لګېدلې دي، خو چې پارټ بدل شي نو دلته کې بیا دا نور څه د کوم ځای نه پکې راغلل. ها دلته کې عبیدعلي اوده دی او چنګریز کاکا ورته راځي، خو که د ده دې کټ سر ته خیال وکړئ دلته کې یو د شرابو بوتل پروت دی، خو چې په دویم پارټ کې ورته وګورئ نو هغه شراب بوتل خو مکمل غیب دی. اوس تاسو دا مه وایئ چې د عبیدعلي سکي داسې دي، دا خو د شرابو بوتل نه بلکې یو پیک دی، که ښه په غور ورسره وګورئ نو دا د شرابو بوتل نه دی بلکې یو پیک دی. دلته کې د نازیې د سر نه پته لګي چې ښه تیزه هوا چلیږي، خو که چېرته تاسو د عاشق دې سر ته وګورئ نو دلته کې خو د هوا هېڅ پته نه لګي. ښه دلته کې د سکندر بابا سره که د روپیوال بدماشان وګورئ نو دا شپږ دي. ښه نو که په دویم پارټ کې ورته وګورئ نو دا خو شپږ نه بلکې پنځه دي. دلته کې د سکندر کسانو په عبیدعلي باندې حمله وکړله، خو دا څه دي؟ ده سره خو یو نوک هم نه دی ټچ شوی او دومره غټې بازنګړې اړوي، داسې ښکاري لکه چې ده ته یې ډېرې ورکړې وي او د نورو ته کمې. دلته کې نازیه د دې بوت سره ولاړه ده، خو که چېرته تاسو په دې دویم پارټ کې وګورئ نو دلته کې مکمل غیب ده، که چا پیدا کړو نو هغه دپاره ګلیکسي نوټ 10. نازو میډم د عبیدعلي سره ډېره زیاته مینه کوي، خو په آخر پارټ کې کله چې عبیدعلي مري نو دا خو ورته داسې ناسته ده ته به وایي چې د خپله خیراته یې شړلې ده. دلته کې د مشهور او مالداره انسان عبیدعلي مري لګیا دی، خو که تاسو دې د خره زامنو ته وګورئ نو دوی خو ورته داسې ګوري ته به وایي چې په سترګو یې پټۍ لګولي دي او یا چې کوم دی که دا چېرته د فلم سین دی لګیا دی هغوی خپل اداکاري کوي او دوی ورته تماشه کوي. د دې نه بعد زه به درنه اجازت غواړم، د خپل ځان ډېر ډېر خیال وساتئ. د لوی الله په امان.